هندي رسنیو راپور له مخې هند استخباراتي اداره په پلان کې لري چې افغانستان ته د الوتکو ویشتلو توغندې ورکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. ځینې هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند استخباراتي ادارې داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې افغانستان ته د الوتکو ویشتلو توغندې ورکړي. د راپورونو له مخې دا توغندې به د دې لپاره وي چې د هوایي بریدونو پر وړاندې د افغانستان دفاعي توان پیاوړی کړي. ویل کېږي چې دا اقدام د سیمې د روان امنیتي وضعیت له بدلونونو سره تړاو لري. په وروستیو کې د سیمې په کچه سیاسي او پوځي حالات بدل شوي او هر هیواد هڅه کوي چې خپل دفاعي ځواک نور هم قوي کړي. د همدې لړۍ په ترڅ کې داسې اټکل کېږي چې افغانستان ته د دې ډول وسلو ورکول کولی شي د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد وړتیا لوړه کړي. دغه ډول دفاعي سیستمونه عموما د دې لپاره کارول کېږي چې د هوا له لارې راتلونکي خطرونه لکه جنګي الوتکې یا بې پیلوټ الوتکې له منځه یوسي. که افغانستان دا ډول وسایل ترلاسه کړي نو دا به د هیواد د هوایي دفاع په برخه کې یو مهم پرمختګ بلل کېږي. خو تر دې دمه د دې راپور په اړه کوم رسمي تایید نشته. خو د هندي رسنیو له قوله راپور ورکړل شوی چې هند غواړي افغانستان ته داسې پرمختللې توغندې ورکړي چې بې پیلوټ الوتکې پې ویشتلی شي. کارپوهان وایي که دا راپورونه رښتیا شي نو ښایي د سیمې پر امنیتي توازن اغیزه وکړي، ځکه چې د دې ډول پرمختللو وسلو شتون کولی شي د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې هم راوپاروي او سیمه کې نوې سیالي رامنځته کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.